بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم من اول او خصوصا د 9-10 کوم سټوډنټان دي زمونږ او یا نور سکولونو کې دي هغوی دا خواهش لري چې زما خط دې ښه شي زه دې مارکس والم او دې سره سره زه ستاسو یو بله ذهني سازي کول هم غواړم چې نور څومره هنرونه دي تا ته هغه ډېره موده کې چې کوم دی ته د هغې ثمرات نشي خوړی خو چې کومه کیلیګرافي ده کومه خوشخطي ده کومه کاتبي ده یا آرټسټي ده یا پینټري ده د دې ثمرات ته ډېر زر چې کوم دی نو انشاءالله العزیز خوړی شي دا زه تا ته ګارنټي درکوم او زما ډېر داسې بلا شي شاګردان دي هغوی که تاسو وګورئ نو انشاءالله هغوی فیلډ کې لګیا دي او ډېرې زیاتې پیسې ګټي د دې هنر په وجه دا یو داسې هنر دی چې دا ډېر زر پخېږي او دا ډېر زر چې کوم دی د دې میوه ته خوړی شي اخیر انشاءالله العزیز او ډېر اسان دی زه تاسو ته ډېر هغه تفصیل کې او هغه ډېر زیاته د دې چې کوم هغه بیسکس دي او هغه کوم داسې دي چې هغه تا کنفیوز کوي هغه شی هم نه انشاءالله په دې بورډ باندې به زه تاسو ته د دې ټیکنیکس ښیم تاکې چې لږ ډېر جرنز وي د دې شي اخیر انشاءالله العزیز تاسو به ډېر زر زده کوئ ورسره به ستا چې کوم د ایگزیم هغه ریکوایرمنټس دي او کوم تا ته هلته کې چې کوم دی غوښتنه ده د بهترین پرزنټیشن لپاره هغه به هم ورسره ستا په هغې کې چې کوم دی ډېر زیاته دغه کېږي نو ښېګړه به دې کېږي چونکې دا زموږ لومبی پروګرام دی او داسې هر یو پروګرام نه وړاندې به انشاءالله العزیز تاسو زما د لاس دلته کې یو ښه ښکلې کلمه ګورئ تسمیه به ګورئ که کېږي انشاءالله هغه به زه اوس لومبی چې کوم دی پروګرام دی که تاسو انکیس کلم سره لیکئ نو ستاسو د کلم چې کوم بیت دی دی به چې کوم دی هغې سره په نام باندې به دی 4 کته وي او که دی او د ده پلنوالی به چې کوم دی هاف کت یا 1 کت وي که دی انکیس تاسو په چاک باندې لیکئ دغسې په بورډ سره لیکئ نو بیا د دې دپاره چې کوم دی تاسو د دغه کوم رولز ریګولیشن دی خیر دی که دغه تاسو نه فالو کوئ نو هم څه خبره نشته دی صحیح ده د ده لیکل د ده بناوټ چې کوم دی دا به داسې لکه د یو خنجر غونته کې دا مو سره الف دی صحیح ده ورپسې چې کوم دی د ده د پاسه د الف د پاسه مد هم راځي یو دغه مد دا چې کوم دی په دې طریقه باندې موږ لیکو په دې ډول باندې را روان به شي کلم به د سلوپ کې او د دې ځینې به چې کوم دی لږ شاته کې برابوزي او د دې چې کومه دا اتار چړاو دی دا به یو برابر راولي د دې الف نه پس بیا موږ سره د الف منع نه پس موږ سره بل دی الف دا به هم چې کوم دی تاسو هم په دغه ډول باندې جوړ کړئ ولې چې دا یو ټکی دی خو دلته په صرف موږ سره په الفابیټیکل وایز که موږ لیکو نو لومبی الف مد آ دی بیا ورپسې الف دی صحیح شو دا هم همدغسې 4 کته دی دا چې کوم دی د دې ځینې تر دې پورې که دا تاسو قلم سره لیکئ نو دا به وي 1.5 کت صحیح ده او دا چې کوم دی دلته کې به د دا 1/2 کت به راځي 1/2 کت د ده دا پلنوالی به راځي صحیح ده او دغسې به د دې برابر به د دې دا حصه هم وي ورپسې بیا موږ سره دی با موږ څنګه لیکو لږ ورته وګورئ بلکل څنګه یو شکاري چې کوم دی خپل شکار ته سا باندې کله چې تاسو دا غټه با لیکئ نو دې ته به تاسو لږ یو ذره شانته کې خپل هغه کم سانس چې دی هغه به ورکو کوئ صحیح ده که دې کې تاسو د کم سپاټس وغیره راشي کم ځای نه دنه پکې داسې دغه راشي خالي
بریک پکې راشي هغې دپاره به قلم بیا وګرځوئ او د ده په دې سنټر باندې به یو دې ته نقطه واچوئ چې د دې د لاندې د با چې کومه هغه ټکي دی هغه پوره کړي صحیح ده دا به عام طور که تاسو قلم سره دا لیکئ نو دا خو زه تاسو پوهیولو دپاره دا ټکي لږ غټ لیکم لکه چې رازوم شوي وي نو ځکه چې کوم دی پکې هغه کید نه برداشت کوم او نه کومه خو که دا تاسو قلم سره لیکئ نو دا به تاسو یا 11 لیکئ او یا به 9 کت لیکئ کت مونږ دې ته وایو د دې نه د دې ځینه واله تر دې چې ستاسو د قلم کوم څوکه ده د هغې کوم نب د هغې وت دی هغې ته مونږ کت وایو دغه د یو کت مربع چې کوم دی دا د دې دا نقطه شوه صحیح ده د 1.5 کت سره به چې کوم دی د دې لاین نه دا سر اوچتي صحیح ده اور دلته به هم چې کوم دی 1.5 کت یا 2 کت چې کوم دی دا فاصله دلته کې اوچتي د دې بعد دا چې کوم سټایل دی دا به داسې که ان کیس تاسو دې باندې یو پادبان جوړ کړئ چې دا یو مکمل یو بوټ یعنی کشته ښکاري که ان کیس دې ته تاسو دلته کې یو دستو لګوئ چې دا یو توره ښکاري د دې دا بناوټ به دغسې وي بانه پس چې کوم دی مونږ یو وړه تا لیکو هغه په دې ډول باندې ده بلکل د دې لږ معمولي دا سر به چې کوم دی د لاین نه اوچتي لږ به دا سر اوچتي دا به وله دومره اوچت نه جوړوئ صحیح ده او چې دې کې کوم تاسو نه خالي ځای نه راشي بریک شوي ځای نه راشي نو هغه به تاسو بیا یو بل قلم سره ډک کړئ او دغسې به چې کوم دی د دې تا د پاسه دا تا کمپلیټ کولو دپاره به دې کې 2 نقطې تاسو جوړې کړئ دا به تاسو سره یو تا جوړه شي بیا ورته وګورئ ګلونو الف مد آ کمپلیټ شو ستاسو صحیح شو بیا ورپسې الف صحیح شو بیا ورپسې با د دې دا سر به لږ داسې ښکلې شانته کې ډیکوریټډ به جوړوئ چې ډېر کټ نه ښکاري په سنټر باندې به ورته با ولګوئ اور بیا به چې کوم دی ورپسې هم د دې با د پاسه به تاسو یو ښکلې غونته کوکو تا واچوئ دا زموږ د نن چې کوم لیسن و هغه انشاءالله العزیز ګاهې به انشاءالله زه ستاسو په خیر رهنمایي کوم او څومره چې زموږ الفابیټ دی هغه به دغسې سیریل وایز وو ګریجولي به ځو په خیر انشاءالله العزیز هر یو پروګرام کې به تاسو دپاره نوی سبق زه راوړم نوی انفارمیشن به راوړم په خیر انشاءالله العزیز زه هیله لرم زموږ څومره زما مینوال دي زما سټوډنټس دي او نور څومره جمله زموږ چې کوم دی د انټرنیټ ته لیکي خلک دي هغوی ته ریکویسټ کوم چې انشاءالله العزیز زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ د دې نه څه فایده والي په خیر انشاءالله السلام علیکم